سلامونه دوستانو، نن یو زبردست خبر تاسو سره شریکوم. داسې یو خبر تاسو سره شریکوم چې زه د اورېدو په ارمان وم. فیسبوک زموږ ژبه په رسمیت نه پیژنده. موږ نشو کولی چې په پښتو لیکونو او ویډیوګانو باندې پیسې وګټو. له نیکه مرغه سره د اوس نه کولی شو چې دا کار تر سره کړو. یعنی فیسبوک زموږ پښتو ژبه په رسمیت پیژني او له دې نه وروسته زموږ په پښتو ویډیوګانو باندې اعلانات هم راځي. هغه پښتانه لیکوالان، شاعران، ژورنالیستان چې هڅه کول، حقیقتونه ویل، ولې تر دې دمه پورې هیڅ پیسې نه ګټل، له دې نه وروسته دوی کولی شي چې د فیسبوک نه پیسې وګټي. ساده دی، تاسو باید 10,000 فالوورز په خپل پاڼه کې ولرئ. د هغه تر څنګ په تیرو شپېتو ورځو کې یعنې 2 میاشتو کې باید تاسو 10,000 ویو ولرئ. 10,000 منټه ویو باید تاسو ولرئ. د یوټیوب پالیسي دی په نسبت سخته ده. په فیسبوک کې موږ ډیر ویور لرو، په فیسبوک کې موږ ډیر خلک لرو، ولې په یوټیوب کې کم لرو. له دې نه وروسته تاسو کولی شئ چې خپل د لیکونو نه، خپل د ویډیوګانو نه پیسې هم ترلاسه کړئ. دا خبر ما واورېده، نور مې نشو کولی چې تاسو سره شریک نه کړم. دا راغلم غیر رسمي هم یم، ولې ومې غوښته چې دا ښه خبر لومړی زه تاسو ته ورسوم. تاسو دا ویډیو شریک کړئ چې زموږ ټول افغانان ځوانان خبر سي او له دې وروسته خپل د فیسبوک پاڼې څخه پیسې وګټي. ما هم دا نن شروع وکړه، خپل صفحه مې مونیټایز کړه، بانک اکاونټ مې ورسره رجسټر کړه او مستقیم ورسره لینک سوم. لا تر اوسه پورې ما ته پیسې نه دي راغلي، ولې وګورم که چیرې په آینده کې راغلل. ما د ټیسټ دپاره دا کار وکړه، یو ځل مې ټیسټ کړه، ومې کته که چیرې دا کار وسي، ولې زه ایلیجبل وم. 2-3 میاشتې مخکې ما دا کار وکړه، ولې زموږ ژبه او زموږ ستراتیژیک موقعیت افغانستان د بزنس له اړخه فیسبوک په رسمیت نه پیژنده. اوس هم زما ژبه پیژني او هم زما هیواد او زما وطن پیژني. دا ښه خبر و، تاسو ته مبارک وي. دا ویډیو دوستانو سره شریک کړئ.